دوستانو د اسرائیل او د ایران د جګړې په هکله باندې تازه معلومات له تاسو سره شریک کوو. راځئ تر هر څه له مخه پر سکرین باندې دا ویډیو مکمل را سره وګورئ او د ایران او د اسرائیل د جګړې د نقصاناتو او څه روان دي په دې هکله باندې مکمل معلومات ترلاسه کړئ په دې ویډیو کې. د پاکستان تعالی په نامه زموږ د 12 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د غبرګولې میاشتې 26مه چې د جون میاشتې له 14 نیټې سره برابر ده. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. پر اسرائیل د ایران د بریدونو نوې څپه. پر تل ابیب د ایران د تازه توغندیو بریدونو وروسته پراخې ویجاړۍ رامنځته شوې دي. ډیر مهم معلومات تر پای وګورئ. د هیواد له فضایي حریم د تیریدونکو الوتنو زیاتوالی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د افغانستان له فضایي حریم د تیریدونکو الوتنو له ډیروالي خبر ورکړی دی. او د اسرائیل او ایران ترمنځ له شخړو د اردوغان اندېښنه. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران پر اسرائیل د بریدونو نوې څپه پیل کړه. پر تل ابیب د ایران د تازه توغندیو بریدونو وروسته پراخې ویجاړۍ رامنځته شوې دي. په همدې حال کې د ایران سپاه پاسداران وایي چې د اسرائیل دفاعي سیسټمونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د یادونې وړ ده چې نن څلورمه ورځ ده چې دواړه لوري له یو بل سره یوازې په هوایي بریدونو اخته دي. دا میزایل تاسو کتلی سلی پر اسرائیل کې د ایران او اسرائیل ترمنځ د روانو شخړو په لړ کې ایران پر اسرائیل د بریدونو نوې څپه پیل کړه. دغو بریدونو پراخې ویجاړۍ هم رامنځته کړې دي. تاسو کتلی سلی اسرائیلي رسنیو اعلان کړی چې ایران نن د تل ابیب په ګډون پر حیفا ښار د بریدونو بله څپه پیل کړې او ګڼ شمېر توغندي پرې ورته غولې دي. په دې بریدونو کې د اوښتې مرژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي، خو اسرائیلي رسنیو بیا ویلي چې د ایران په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 11 اسرائیلیانو ته مرژوبله اوښتې ده. د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې حیفا ته څیرمه په کارمل سیمه کې د ایراني توغندیو تر لګېدو وروسته څو ځایونو کې اور بل شوی. په حیفا بندر کې 2 ودانۍ او د اسرائیلو په جنوب کې یو ودانۍ د ایران د تېرې شپې په بریدونو کې له منځه تللې دي. پرون لږ تر لږه 13 اسرائیلیانو وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو ټپیان کېدو راپور ورکړل شوی. په همدې حال کې د ایران سپاه پاسداران وایي چې د اسرائیلو دفاعي سیستمونه له ستونزو سره مخ کړي. د سپاه پاسداران د عامه اړیکو څانګه وایي چې د توغندیزو عملیاتو په نوې څپه کې د نورو تګلارو په کارولو سره د اسرائیلو دفاعي سیستمونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دې سره سم د اسرائیلو پوځ ومنله چې د ایران بلاستیک توغندیو د تل ابیب استوګنیزې سیمې په نښه کړي. د سپاه پاسداران له وروستي توغندیز برید وروسته د اسرائیلو پوځ ومنله چې څو پلاستیک توغندي په دغه هیواد کې ځینې هدفونه په نښه کړي. د پوځ په وینا دغه توغندیو د تل ابیب په استوګنیزو سیمو او په حیفا کې د برېښنا په یوه لویه فابریکه مستقیم بریدونه کړي دي. د دې ټولو سربیره اوکراین اعلان کړی چې پر اسرائیل د ایران له لورې د شوو بریدونو په لړ کې 15 کسه اوکراینیان هم وژل شوي. د خبر پاڼې له مخې دغه کسان د شنبې په ورځ د اسرائیلو پلازمینې پر بدیام سیمه شوو بریدونو کې وژل شوي. تاسو حالات کتلی شي د اسرائیل خطر زنګ غواړي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د G7 هیوادونو غونډې ته تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي هیله لري چې د اسرائیل او ایران ترمنځ هوکړه وشي، خو ځینې وختونه باید مسله په جګړې حل شي. رویټرز لیکلي ټرمپ دا پوښتنه بې ځوابه پرېښوده چې آیا له خپل متحد اسرائیل یې غوښتي څو پر ایران بریدونه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو راپور ورکړی چې ټرمپ د اسرائیلو له لوري د هغه پلان مخالفت کړی چې د ایران د مذهبي رهبر آیت الله خامنه‌ای
امنیتي ترور پکې اشاره شوې وه. په همدې حال کې ایران قطر او عمان ته ویلي تر څو چې د اسرائیل تر بریدونو لاندې وي د اوربند په خبرو کې به ګډون ونه کړي. رویټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو له قبله ویلي قطري او عماني منځګړو ته ویلي یوازې هغه مهال به جدي مذاکراتو ته ځي چې ایران د اسرائیلو بریدونو ته خپل ځواب ورکړی وي. امیدوارم که طول نړۍ د توافق بشر صورت سره بگیرد. فکر میکنم وقتش رسیده که یک توافق انجام شود. گاهی باید بجنگند تا مسئله حل شود، ولی خواهیم دید چی پیش می آید. فکر میکنم احتمال خوبی برای رسیدن به توافق وجود دارد. د ایران سپاه پاسداران اعلام کړی چې هیوادونه یې د اسرائیلو په خاوره کې د اسرائیلو د تیلو او انرژي رسولو مرکزونو په ګډون څو نقطې په نښه کړي دي. په ورته مهال کې اسرائیلو هم د ایران پر بېلابېلو سیمو بریدونه ترسره کړي او له ایرانیانو یې غوښتي چې د ایران د اټومي او پوځي تاسیساتو شاوخوا سیمې پرېږدي. د ایران او اسرائیلو جګړه دریمې ورځې ته دننه شوې او دواړو هیوادونو د یو بل په خاوره څو بریدونه ترسره کړي. د ایران سپاه پاسداران اردو اعلام کړی چې د هیواد پوځي ځواکونو د اسرائیلو په خاوره کې څو نقطې د اټومي تاسیساتو او د اسرائیلو د سونګټوک او د انرژۍ رسولو مرکزونو په ګډون په نښه کړي دي. د ایران اردو ویان ویلي چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي د تهران ځواب به د پخوا په پرتله قوي وي. د رویټرز د راپور له مخې د تېرې شپې د ایراني بریدونو په ترڅ کې چې په اسرائیلو کې پر څو ځایونو وشول 4 کسان وژل شول، له 100 زیات ټپیان او 15 نور ورک شول. در پاسخ به شرارت‌ها و تعرض‌های امروز رژیم صهیونیستی تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها و مراکز تأمین انرژی رژیم با انبوهی از پهپادها و موشک‌ها مورد هدف قرار گرفت. اکسیوس خبري اژانس د دوو اسرائیلي چارواکو له قوله ویلي چې تلبیب له واشنګټن غوښتي چې د ایران پر وړاندې په جګړه کې ونډه واخلي ترڅو د هغه اټومي پروګرام له منځه یوسي. له بل خوا ډونالډ ټرمپ په خپل وروستیو څرګندونو کې ایران ته خبرداری ورکړی چې پر امریکایي ځواکونو هر ډول برید به ډېرې خطرناکې پایلې ولري چې نړۍ هیڅکله نه دي لیدلي. نوموړي یو ځل بیا پر ایران د برید په برخه کې له اسرائیلو سره د امریکا همکاري رد کړې ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او استازو سره په یو غونډه کې امریکا د ایران په خاوره کې د برید په برخه کې د اسرائیلو ملګری بللی او شواهد یې وړاندې کړي دي. نوموړي ویلي چې ایران به په مشروع ډول له ځانه دفاع ته دوام ورکړي او نه غواړي چې د دې جګړې ساحه د سیمې هیوادونو ته خپره شي. دوستانو دا معلومات د ایران او د اسرائیل په حقله باندې د جګړې په حقله باندې چې څومره نقصانات پکې فکس شوي دي تاسو واورېدلو هم دا خبرونه او ستاسو مثلا وملیدلو چې څومره میزایل د اسرائیل په ښار باندې د اسرائیل پر ودانیو باندې لګېدلي او د اسرائیلانو حالت هم تاسو ولیدئ چې څومره په بد حالت کې ولو. نو د اسرائیل و د فلسطین تر مابین جګړه نن 4مه ورځ د لا هم روانه ده، یعنې پای ته نه ده رسېدلې. امریکا کوشش کوي چې د اسرائیل و د ایران تر مابین د مذاکرات وکړي، خو هغه په داسې ډول باندې امریکا چې مثلا هغه کم خود مختاري چې د ایټم وسلو د جوړولو له هغه څخه ایران مثلا قرار سي لاس په سر سي ویې نه کړي، خو ایران هیڅ کله داسې کړنو ته تیار نه ده او داسې مذاکرات یې رد کړلو او ورته ویلي چې هیڅ کله به له تاسو سره مذاکرات موږ نه وکړو. په تېر ویډیو کې هم ما تاسو ته وویلي چې د ایران د صدر له طرفه دا یو بیان جاري شوی چې جګړه شروع کړې تاسو او ختمول یې تر موږ پورې اړه لري چې کم وخت مو زړه غوښتل هغه وخت یې ختمولی سو. او ورته ویلي که چیرې دا ځل بیا اسرائیل پر ایران د حملې کولو اراده ولري یا ورباندې حمله وکړي، ایران به د ده په جواب کې کومې حملې چې په دا 3 ورځو کې کړي تر هغه زیاتې حملې به ورباندې وکړي. یعنې ایران به پر اسرائیل باندې داسې حملې وکړي چې کومې دا 3 ورځو کې حملې چې وي دا به د اسرائیل یېرې سي. خو اسرائیل ویلي چې پر ایران چې کمې حملې پر اسرائیل باندې کړي عام ولس ته تاوان نقصان پکې رسېدلی،
نو اسرائیل هم دې ته تیار ده چې پر ایران باندې سختې حملې وکړي چې دوچنده نقصان و هغه چاته ورسوي کوم چې یو اسرائیل ته رسولی ده. نو دوستانو نن څلورمه ورځ د لا هم د ایران او د اسرائیل تر مابین جګړه روانه. ویل کېږي چې نن شپه بیا هم داسې خطرناکه چې اسرائیل هم و ایران ته اخطار ورکړي او ایران هم و اسرائیل ته اخطار ورکړي چې دوی تر مابین به نن شپه هم داسې رامنځته کېږي چې ایران به پر اسرائیل باندې حمله کوي او که به اسرائیل پر ایران باندې حمله کوي. یعنې کله چې ایران اسرائیل حمله کړې له هغه نه بعد مسلسل دا څلورمه یا درېیمه ورځ د چې ایران پر اسرائیل باندې حملې جاري ساتلې درولې یې نه دي. د دې ویډیو په هکله که کوم نظر لرئ هغه په کمنټ کې له موږ سره شریک کړئ.